ډاکټر صاحب تاسو خو پوره تفصیل سره موږ پوه کړو چې ووټ په کوم خلکو له ورکوي او کوم خصوصیات چې پکې کوم چې پکې نه په دې را روانو الیکشن کې چې موږ وګورو کوم کسانو درېږي نه هغه موږ ته معلوم دي تاسو به دې کې چا له ووټ ورکوئ را روان الیکشن باندې لا ما فیصله نه ده کړې چې زه به چا له ووټ ورکوم خو د تېرو الیکشنو به درته ووایم چې زه ووټ څنګه ورکوم زه ټولو امیدوارانو ته وګورم او دې کې زه هم ستاسو ملګری یم هغه کمزوری راکې شته موږ تر هغه ساعته پورې سوچ نه کوو دا تفصیلي خبرې ما دې له وکړې چې زموږ دا قوم خپل ذهن جوړ کړي چې موږ پولینګ سټیشن ته ځو چې زموږ ذهن جوړ وي چې موږ نیغ لړ شو خپل ووټ کاسټ کو هغه ټایم سوچ نه کوو زه چې په پولینګ بوت ته لړ شم او بیلټ پیپر والم عوام مخې ته کېږدم نو تک ټایم کې زما دا خبره ذهن ته راشي چې یاره زما دا ووټ چې دی دا به د قوم د مستقبل فیصله کوي ما ته دقه ټایم کې خدای پاک رایاد شي چې زه کوم امیدوار له ووټ ورکوم نو دی که منفي کارونه کوي نو سزا به ما ته میلاویږي زما قوم ته میلاویږي او د قیامت په ورځ به زه ذمهوار یم او که مثبت کینډیډیټ له امیدوار له زه ووټ ورکوم نو هغه چې کومې ښېګړې کوي نو د هغې اجر کې هم زه شامل شوم نو زه چې ړومبي د پارټي ا امیدوار ته وګورم دا ما ته معلوم وي چې دی خو پخوانی غل دی نو ده له ولې ووټ ورکوم چې نمبر 2 ته وګورم دویم نمبر باندې څوکي نو هغه ته معلومي چې یاره ده هم چېرته د سړیتوب کار نه دی کړی او دغه خبره چې د اسمبلی جوګه نه دی هغه دریم چې دی نو د هغه نه هم خبر یم نو سوچ مې ولی چې په دې کې به زه چا له ووټ ورکوم نو بیا بعضې وخت پکې داسې هم شوي دي چې کم نه پېژنم ویم کېدی شي دا سړی سم او خدای پاک مې پې نه نیسي اگر چې دا یو ماته صحیح خبره نه ښکاري چې ته نه پېژنې ووټ وله ورکوې خو هغه چې کوم پېژنم نو هغه دومره خراب وي چې زه وایم که دا نه پېژندونکی سړی چې دی دی که ډېر هم خراب وي نو د دومره خراب بني نو هغه لیسر ایول طرف ته مونږ ځو خو زمونږ د قوم له یو اجتماعي سوچ پکار دی چې مونږ چا له ووټ ورکوو نو پکار دا ده چې کم نه کم لکه ښه امیدواران مخې ته راولو دا ذمهواري چې ده دا د پارټو د مشرانو ده ګوره که ستا پارټي ستا یو ډېره خوښه پارټي ده د هغې منشور سره هم ته متفق یې هر څه سره یې متفق یې خو هغه تا له یو داسې بدکار او یا یو بې مطلبه سړی راوستو لکه تش ښه سړی نف نه دی د اسمبلی جوګه سړی هم پکار دی چې په اسمبلی کې هغه خبره کولی شي هغه په آئین پوهوي ځکه دا د آئینساز اسمبلی ممبري نو هغې ته هم کتل پکار دي نو دا پارټۍ چې زه ورته ډېرو پارټو ته زه ګورم هغې داسې امیدوارانو له ټیکټ ورکړي چې هغه پارټي د خلکو خوښوي خو هغه امیدوار یې نه خوښ نو دا هم ځان له خپلې خپې په تبر وهل دي که نه بعضې پارټۍ چې دي د هغې لیډر چې دی نو هغه ډېر زبردست دي هغه خلک وایي چې دا ډېر منفرد دی ځانګړی دی یونیک دی او ډېر کوالټیز دي پکې او ډېر دغه دي پکې خو چې هغه څوک منسټران کوي او څوک ممبران کوي او څوک امیدواران کوي هغه موږ ته معلوم وي چې هغې برملا د آئین او د قانون دغه کوي وایلیشنز کوي د هغې نه انحراف کوي نو هغه پارټي د هغه امیدوار د وجې غرقه شي نو پکار دا ده چې سیاسي مشرانو داسې خلکو له ټیکټونه ورکړي چې دا قوم چې دی دی په مغالطه کې ني نو دې سره به پارټي هم ښه کېږي او لکه په پیسو په بنیاد باندې اوس دا پارټۍ چې دي د ټیکټونه اکثر دې په بنیاد باندې ورکوي د څوک له ډېره چنده ورکوي هغې ورته چنده وایي موږ ورته پښتو کې رشوت وایو که نه هغې ورته چنده وایي پارټۍ له چنده ورکړه خو پارټي په چندو باندې نه چلېږي پارټي په تکړو خلکو چلېږي په هانسټ لیډرشپ چلېږي نو که دې تکړو خلکو له ایماندارو خلکو له ټیکټونه ورکړو نو دا به قوم ته هم اسانه شي هغه پارټي به هم په مخ کې لاړی شي او د قام مستقبل به هم جوړ شي نو ووټ زما هم ذمهواري ده خو د پارټیو د مشرانو هم ذمهواري ده او د امیدوارانو هم ذمهواري ده چې موږ ټول خپلو کې یو داسې لار وټاکو چې د قوم مستقبل پې جوړ شي د وطن کې امن راشي اقتصادي خوشحالي راشي او روښانه شي د دې ماشومانو مستقبل او دا اوس چې کومه افراطفري ده دا ختمه شي